ګورې انسان ته الله دوه ډېر عظیم نعمتونه ورکړي دي. که چیرې انسان د دغه نعمت قدر وکړي ډېر څه لاسته راوړلی شي. ګورې هسې خو الله جل جلاله انسان ته بېشماره نعمتونه ورکړي دي. که سړی دا وغواړي چې زه د الله نعمتونو حسابم، دا بلکل نشي حسابولی. قرآن کې الله وایي که چیرې ته وغواړې چې د الله نعمتونو حساب کې لا تحصوها، بلکل یې نشي حسابولی. دماغ به دې خراب سي، حساب به دې ختم سي، خو د الله نعمتونه به نسي ختم. دومره نعمتونه دا ستا په بدن کې څومره نعمتونه الله پر تا کړي. سترګه کم نعمت دی، غوږ کم نعمت دی، او پزه کم نعمت، لاس بدن اعضا رقم نعمتونه دي. د دې نعمت شکر باید سړی ډېر ادا کړي. دغه دوه نعمتونه باید سړی خامخا په پام کې ونیسي. یو نعمت عظیم نعمت د صحت دی. الله چې چاته روغ صحت ورکړي، دغه صحت د انسان د پاره د آخرت د جوړېدو یو لویه ذریعه ده. کله چې سړی صحتمن وي باید د دې خپل صحت قدر وکړي. د دې صحت قدر د هغه چا څه پوښتنه وکړي چې هغه په کلو مریض پروت دی، لاسونه پښې یې کار نه کوي. دا اوس اختر ورځ وه، زه عیدګاه لمانځه ته روان وم. یو سړی د شا د خوا را پسې راځغلي وایي مفتي صاحب یو منټ خبر واره. دغه یو سړی ستا د لیدو کو ارمان لري، وایي دی را باندې وویل. زه چې ورغلم سړی په موټر کې داسې پروت دی، نه لاس کار کوي، نه پښه کار کوي، نه بدن کار کوي، یوازې یو لاس دی او خوله او سترګې، دغه اعضا یې کار کوي. سترګې رپوي او په خوله خبره کولی شي، بس دغه یو لاس یې معمولي داسې راپورته کېږي. ما روغبړ ورسره وکړي، خوارکۍ ډېر ژړغونی شو، سترګې یې وشکېدې شوې. وایي دېرش کاله کېږي چې پر دغه بستر باندې پروت یم. 10 کاله. د مور یو زوی و، مور یې مړه سوې وه، دی روانو سبحان الله په لاره کې وایي روان وم، خالي مې پښه کات سوه، نوک مې والی وغزار سومه، بس هغه وخت څه دا رقم سو. دا یې 10 کال دی چې پر بستر باندې پروت دی. دا اوس په عیدګاه کې دا کوچني اختر په عیدګاه کې مې دا واقع ولید. نو ډېر ورته په تعجب شوم. بیا مې دعا ورته وکړل او ډېر زیات په عبرت کې سوم. الحمدلله څومره عظیم نعمت موږ ته الله راکړی دی صحت په شکل کې. په دغه صحت باندې چې موږ صحتمن یو هر څه کولی سو. په دې الله راضي کولی سو، په دې آخرت جوړولی سو، په دې د مسلمانانو په مابینځ کې اصلاح راوستلی سو، په دې عبادت کولی سو، په دې باندې الله سبحانه وتعالی ته سر په سجده کېدلی سو. هر قسم عبادت او الله راضي کول په دې صحت باندې کېږي. لیکن چې کله مریض بیا دې عبادت ته هغه رقم صحت تیار نه وي لکه په صحتمندي حالت کې چې بیا بدن درد کوي، اړخ پر اړخ به اوړي. لہذا موږ د خپل صحت ډېر ناقدري کړی، بجای د دې چې موږ شکر ادا کړو ناشکري مې کړی. دا موږ د الله په نافرمانۍ کې موږ مصرفو. دا صحت موږ د الله په نافرمانۍ کې ټوله ورځ مصرفو. لمونځ نه کوو، جماعت نه کوو، د شپې الله ولعب بنډارو باندې اخته یو، د سهار جمعه ته راستېري. دغه صحت خو د دې قدرداني دا وه چې د شپې په درېیمه حصه کې راکښېنستلی، تهجد یې کولی، الله ته په ژړا وایي. د دې صحت قدرداني دا وه چې د سهار په جماعت کې په اول صف کې ولاړ وای. د دې صحت قدرداني دا وایي چې کوم پیسې دې ګټلي وایي د الله سبحانه وتعالی په لار کې دې شیندلی، غریبان دی آبادولی، مساجد دی جوړولی، مدارس دی آبادولی، د دین هر مرکز دی آبادولی، او هر غریب او مسکین تا ته تمه وایي. لیکن موږ د دې څه ګټه نه ده اخیسته. په صحت کې موږ رقم علامې کوو. کله چې مریض سو بیا مې د سترګو اوښکې څاڅي. بیا نو چې کله یو مریض ته تاسو به ډېر پوښتنې ته ورغلي یاست، چې کله ته د مریض پوښتنې ته ورسې دی درته وایي دغه دعا راته وکړه چې الله مې د خپل لمانځه کې چې ته جوړ یې تا ولې لمونځ نه کوې؟ داسې په غفلت کې وې، داسې د شیطان او د نفس په لار باندې روان وې. ښه صحت دې و، ښه ځواني دې وه، د جماعت وخت و، مسجد دې مخامخ و، لیکن تا جماعت ته کوشش نه کوي چې ولاړ سې. په معمول الله ولعب باندې به د ټول جماعت پرېږدی. بعض کسان خو لا دا رقم دي، بجای د دې چې دغه صحت د الله جل جلاله د رضا لپاره استعمال کړي، د آخرت د جړېدو دپاره استعمال کړي او په دې صحت جنت لاسته راوړي، دی په لوی لاس په دغه صحت په حالت کې جهنم لاسته راوړي.
داسې اعمال کوي سبحان الله، کفریات وایي، سود کوي په معامله کې، درواغ وایي، سروزونه، مطلب هر ناروا چې دی مخ نه ځینې اړوي. ګورئ دې خلکو ته زه وایم لږ په ګریوان کې وګوره، ستا رقم در تا ښه طاقتمند ځوانان تېر سوي دي. د قوم عاد واقعه چې کله قرآن کې سړی او متفاسر کې ګوري دا ډېر طاقتمند خلک دی به دا غرو ته لاس داسې ور واچوي دومره کډۍ به کې جوړ کړي، غرونه یې په خپل منګلو تراشل، لیکن نوم چیرې دي؟ هغه قوم عاد چې د الله حضور ته کله پیش سي هغوی به دا وایي چې موږ خو په دنیا کې یو ګوړی و، کاشکې موږ پیدلی موږ به د الله ډېره عبادت او فرمانبرداري کړې وای. نو موږ دا رقم یو صحتمنه یو، دا ستا صحت تیریږي، دا رقم دا په نافرماني هم تیریږي، دا په هر حالت کې پر تا باندې تیریږي، خو ته باید قدردان اوسه. بیا چې کله مریض سي بیا به افسوس نه کوي. دوهم نعمت چې کوم دی فراغ، چې کله سړی فارغ وي په دې کې باید ډېر کار وکړي. کله کله یو چاته الله پاک یو موقع مساعده کړي، د دغه موقع څخه فایده واخله، فارغ هم یې، پیسې هم الله درکړي دي، حج هم کولی سي. دا زموږ ځوانان خو دا رقم دي، خاص کر دغه پاخه خلک، هغوی ته چې وایي چې پیسې لرې و، اسباب لرې و، حج ته تللی سي و، ولې نه ځې؟ والله اوس خو نو ځواني د دی نه د حج راڅخه خراب سي. په لوی لاس موږ شیطان ته دعوت ورکړو، په لوی لاس موږ شیطان ته دعوت ورکړو چې راسه اوس لا ښه ګناه په ما وکه نو بیا که زاج ته ولاړم. ته څه په دې ځان باندې غره یې، ته څومرې په دې باندې مطمئنه یې، ته ګسر د یوه منټ ژوند یقین ما ته راکولی سې، د یوې ګانټې د ژوند یقین ما ته راکولی سې، نو په کلو ولې انتظار ناست؟ فارغه یې، پیسې لرې، اسباب لرې، فورا لاړ سه، دغه فریضه دې ادا کړه. حج څومره عظیم فریضه، دغه رقم په دغه فراغت په حالت کې ته الله سبحانه وتعالی راضي کولی سي. بل وخت به بیا دومره مصروفه یې د 2 رکعاتو نفل توان به نه لرې، اوس د قرآن د تلاوت توان لرې، وخت لرې، د نوافلو توان لرې، د تسبیحاتو دا لرې، او د مسلمان په مابینځ کې د صلح د راوستلو توان لرې، هر د نیک عمل توان او فراغت لرې، فارغ هم یې. لیکن داسې وخت به راسي دونې به مصروفه یې چې د خپل کارو به دونې په مخه اخیستی چې 2 رکعاته نفل کول به ستا زړه غواړي، خو ته به وخت نه لرې. نو ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي د دې قدرداني پکار ده. نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس، نبي علیه السلام په خپله وایي چې 2 داسې نعمت دي چې خلک ډېر د دې نعمت څخه په دوکه کې دي، د دې قدرداني نه کوي. نبي علیه الصلاة والسلام وایي غبن دوکې ته وایي د دغه نعمت څخه ډېر انسانان په دوکه کې دي، قدرداني نه کوي. هغه کوم نعمت دی؟ الصحة والفراغ. د صحت قدر وکړه، ته ورسې یو ورځ هسپتالو ته ولاړ سه، په دې هسپتالو کې سره کم مریضان پراته دي، بیا به ته د خپل زندګي د خپل صحت قدرداني وسي، بیا به ته د الله حمد ادا کړې. کوشش دا کوي په میاشت کې ادرې ته ځي، قبرستان ته ځي او هسپتالو ته ځي. بیا چې کله ته د مریضانو د فالج انسانانو حالات ووینې، رقم انسانان، بیا به ته د الله شکر ادا کوي، بیا به ستا دغه صحت زندګي ته به د الله په رضا کې مصرفه. لہذا پکار دا دی نبی علیہ السلام زما امت انسانان د دې څخه په دوکه کې دي. اوس دا روایت خو موږ واورېدې، فورا باید په دې باندې عمل وکړو، کوشش دا وکړو چې د دې نعمتو قدر